السلام علیکم دوستانو، تاسو ټول ته ځل بیا هم نوې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. ان شاء الله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او ژوند به مو هم خیر او خیریت سره روان وي. موږ هم شکر دی ستاسو په دعاګانو روغ او جوړ یو. لکه څنګه مې چې تیر بلاګونو کې ویلي و چې مېلمانه لرم، نو همدې لپاره زما ویډیوګانې هم په وخت نه جوړېږي او نه اپلوډ کېږي. نو هیله ده چې لږ صبر وکړئ ځکه چې ډېره مصروفه یم. کله نه کله چې لږ وخت پیدا کړم نو یو نیم ویډیو پکې جوړوم. نو هیله ده چې لږ نور حوصله وکړئ، بیا به نو په خپل وخت ویډیوګانې واچوم. تیر ولاګ کې به مو اورېدلې وي چې زما د ورور بچیان راغلي دي، نو هغوی خپله د کار د وجې نه دوی سره یو ځای نشو کولی چې راشي. نو اوس نو هغوی هم 2 هفتو دپاره راغله. نو راځئ چې په دې ویډیو کې د هغوی د راتګ تیاریانې وګورو. یو 2 ورځې مخکې د هغوی د راتګ نه ټول ماشومان مو بیا په چکر بوتلل، ځکه چې یو څو ورځې کور کې وو. نو ما ویل چې بور شوي نه وي، نو په ګډه سره په چکر لاړو. هوا ډېره ګرمه وه، نو تر غرمې پورې کور کې وو. ډوډۍ مو چې وخوړله نو بیا ووتلو. په ویانا ښار کې 22مه ناحیه کې یو غټ پارک او د سیند غاړې ته لاړو. مورجانې دوی مې او یو بل خپلوان هم راغله. نو ښه ساعت مو تېر شو. آخر کې وړوکی زوی مې 100 منټو دپاره رانه بېدرکه شوی و. نو دا ټول چکر خوند یې را خراب کړ او نږدې زړه مې درېدلی و. ولې د الله شکر دی زر مو پیدا کړو، بیا مستقیم راغلو کور ته. په بله ورځ نو مورجانې مې یو ځل بیا هم راوغوښتلو، ویلې کور کې څه کوئ، راشئ زموږ کور ته، کیسې به هم وکړو او یو خوندور غوندې پانیپوري به هم در باندې وخورم. نو موږ هم په قدم د سد ته په تم وو. هلکان مو بیا ټول کور کې زما ژوند ملګري سره پرېښودل او موږ هلته لاړو. په بله ورځ نو لیورونه مې هم راتلل. نو د هغوی د راتګ تیاریانې مې شروع کړلې. اول خو مې لږ مربا جوړه کړله. زما خپله په دې اوړي هوا کې د دغه الوچو مربا ډېر خوښېږي. نو ما ویل سهار چای کې چې دا وي نو ښه به وي. نو همدې دپاره مې دا مربا جوړه کړله. د دې مربا جوړول ډېر اسان دي. اول مې د الوچې 4 ټوټې کړلې، بیا مې دې کې اوبه او الوچې واچولې. 10 دقیقو دپاره مې ښه جوش کړ. 10 دقیقې بعد مې بیا د دیګ سر خلاص کړ. دیګ مې ښه وښوراوه، ورپسې مې بوره، هیل، لیمو مې هم پکې ورګډ کړ او بیا مې د دیګ سر دوباره بند کړ. تر هغه مې جوش کړ چې د مربا کنسستنسي برابره شي او لږ ټینګ هم شي. منځ کې مې د دیګ سر خلاصولو ښورولو مې تر څو بیخ ونه نیسي. مربا چې جوړه شوه بیا مې د اول پرېښوده چې ښه صحیح یخ شي. بیا مې یو مرتبان کې واچو، یخچال کې مې کېښوده. ورپسې بیا د 2 پیازې دپاره غوښه هم اخته کړله. ما مخکې هم ویلي چې زه 2 پیازه په 2 طریقو پخوم. یو په دا ډول چې یو شپه مخکې غوښه ورته اخته کړم او بل ډول دپاره یې غوښه مخکې نه اخته کوم، ډایرکټ یې پخوم. په دا طریقه ښه وي غوښه یو شپه مخکې تیار اخته شي، بیا د پیازه هم لا ډېر خوندوره راځي. او بل دا چې د مېلمستیا په ورځ نو انسان هسې هم ډېر کار لري، نو داسې بیا یو څه د وخت بچت کېږي. د 2 پیازې غوښه اخته کول دپاره مې په یو کاسه کې د پسه غوښه، اوږه، مالګه، کورکمن، تور مرچکو پوډر، لیمو او مساله دار مرچک واچوه او غوښه مې ښه صحیح په دې مسالو کې اخته کړه. بیا مې یو دانه غټ پیاز هم نری او ګرد میده کړ او د غوښې په سر مې واچوم. دا مې چې هم ورسره میکس کړ، بیا د غوښې نه مې یو پلاستیک راتاو کړ، یخچال کې مې کېښوده تر څو سبا پورې ښه صحیح مسالو خوند واخلي. دې نه بعد مې بیا د تندوري کلچو دپاره هم اوړه وغږه. ډېر وخت نه مې تندوري کلچو ته زړه شوي و، ولې ورته برابرېدمه نه چې پخې کړمه. نو ما ویل دا یې ښه صحیح وخت دی، نو راځه چې پخې کړم. نو هغې دپاره مې اول 3 دانې هګۍ، 1 نیمه پیاله بوره، 1 پیاله غوړي په یو کاسه کې واچوه. اول مې دا څو مواد ښه سره ګډ کړل. ورپسې مې بیا 1 پیاله مستې هم پکې واچولې او دا مې هم باقي موادو سره میکس کړ. بیا مې 1 پاکټ خمیر مایه، 2 وړې قاشقې بیکینګ پوډر، 1 وړه قاشقه هیل، نیمه وړه قاشقه سوډا او 1 ذره مالګه مې هم پکې واچوله. بیا مې 1 کیلو اوړه چې 6 پیالې کېږي دا هم پکې ورګډ کړ. اوړه مې پکې یو دم نه بلکې آهسته آهسته ور اضافه کولې. منځ کې بیا د نیمې پیالې په اندازه شیدې هم پکې واچولې او نرم غوندې اوړه مې ورته وغږه. بیا مې تقریبا 2 ساعتو دپاره یو څنګ ته کېښوده چې اوړه ښه صحیح ورسېږي.
د کلچو دپاره مې چې اوړه وغږه نو بیا مې د سره کړلو د چرګ وزرونو دپاره غوښه هم اخته کړه چې دا مې غوښته د KFC په سټایل جوړ کړمه ځکه چې په همدا ډول د ماشومانو خوښیږي او ښه یې خوري. نو هغې دپاره مې اول د چرګ وزرونه ټوټه کړل، بیا مې یو کاسه کې واچوم. د دې په سر مې بیا د 1 لیمو اوبه، 2 قاشقې په اندازه سویا ساس، 2 قاشقې په اندازه سپینه سرکه، اوږې پوډر، پاپریکا پوډر، سره مرچکو پوډر او مالګه مې واچوه. غوښه مې ښه اخته کړله. د دې نه مې هم بیا یو پلاستیک راتاو کړ، یخچال کې مې کېښوده. دې نه بعد مې بیا د لوټوس بسکټو یو خواږه هم جوړ کړ چې د هغې دپاره مې اول کریم ورته جوړ کړ. د دې کریم جوړولو دپاره مې اول پیروی او میده پوره په یو کاسه کې واچو او برقي مکسر سره مې لږ مکس کړ. دا مې چې لږ مکس کړ، بیا مې د فیلادلفیا والا تازه پنیر نه 2 قاشقې په اندازه او یوه غټه قاشقه د بسکوف کریم نه هم پکې واچو او کریم یې څو دقیقو دپاره نور هم مکس کړ چې ټینګ شي. د دې خوږو دپاره کریم باید ډېر کلک نه شي چې بیا خوند نه کوي، یو څه باید رنګ وي. د دې کانسټنسي تاسو کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. همدومره چې جوړ کړئ نو بیخي ښایسته او خوندور راسي. ورپسې مې یو شیشې لوښي کې اول د بسکټو یو قطار جوړ کړ. د دې په سر مې بیا د کریم نه نیم واچو او هوار مې کړ او نیم مې بل قطار دپاره وساته. بیا مې همدا مرحله دوباره تکرار کړ، یعنې بسکټو یو بل قطار او باقي کریم مې پرې واچو او دا مې هم پرې هوار کړ. په آخر کې مې د لوټوس د کریم نه لږ ویلې کړ، په یو پلاستیک کې مې واچو او لکه څنګه چې ګورئ دغسې یو ډیزاین مې پرې جوړ کړ او د لوښي څنګونو کې مې ورته لږ میده شوی بسکټ واچوه. نو بس خلاص دا خواږه هم تیار شو. دا مې بیا هم یخچال کې کېښوده چې یخ شي. څو چې مې دا نور کارونه خلاصول نو د تندوري کلچو اوړه هم ورسېده. دې نه مې بیا وړې زغالې جوړې کړلې او یو 15 دقیقو دپاره مې بیا استراحت ورکړ. ورپسې مې نو لکه څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې هم لیدلی شئ دغسې دا ټول ډیزاین کړلی او بیا مې د کلچو 30 دقیقو دپاره نور هم استراحت ورکړ. بیا مې د هګۍ زیړ او شیدو یو مخلوط ورته جوړ کړ او د دې په سر مې ووهه تر څو بیا کلچې ښه جلاداره راشي. لږ کنځرې سیادانه مې هم پرې واچوه. بیا مې تیار ګرم شوي داش کې پخې کړلې. نو بس دا وې د هغوی د راتګ نه د یو ورځ مخکې تیاریانې. باقي نو تر څنګ مې کور هم پاک او هر څه مې منظم کړ. لیورونه مې سهار وخت رسېدل نو اول مې سهار چای جوړ کړ. سهار چای نه بعد مې بیا هر څه پاک او سوتره کړ. دوباره مې پخلي ته شروع وکړ. اول خو مې 2 پیازه پخه کړله. د 2 پیازې غوښه چې شپه مخکې اخته شي نو کار ډېر اسانېږي. فقط دې کې مې غوړي واچو. غوړي چې ګرم شو نو غوښه مې پکې پر اضافه کړه. یو څو دقیقو دپاره مې دې ښه وښورولو. بیا مې د دې سر بند کړ او کم اور باندې مې پرېښوده چې غوښه نرمه شي. دا چې غوښه په کم اور باندې پخېږي نو خپله بیا اوبه راپرېږدي او هماغه کې بیا نرمېږي. نو تر څو چې د پیازه نرمېږي انسان کولی شي خپل باقي کارونه هم خلاص کړي. غوښه چې نرمه شوه نو بیا مې 2 دانې پیاز نري پرې کړ او د غوښې په سر مې واچوه چې دانې مې هم میده کړل او په سر یې واچوه او منقل مې ګل کړ. په ګل منقل باندې مې په دم کېښوده. داسې بیا پیاز هم نرمېږي نو بیا د پیازه هم تیارېږي. تر څو چې د پیازه پخېده نو تر څنګ بیا د منتو دپاره قورمه هم تیاره کړه. منتو خو مې راسره تیار یخدان کې و ځکه چې د مېلمنو راتګ نه مخکې مې ښه ډېر جوړ کړي و. یخدان کې مې تیار ایښي وو. نو اوس مې فقط د منتو قورمه جوړه کړه. د منتو قورمه چې جوړه شوه بیا مې د وریجو سال دپاره د ګازرو خلال هم سره کړل. د منتو تر څنګ د ګازرو خلال هم ډېر وخت نیسي. نو دا مې راته بیا یو زر میده کړل تر څو په ارام وکولی شم خپل باقي کارونو ته ورسېږم. ورپسې مې د KFC په سټایل د چرګ وزرونو کباب دپاره غوښې کوټینګ ته شروع وکړ. د غوښې هر یو ټوټه مې اول په اوړو کې بیا اوبو کې او بیا دوباره اوړو کې ښه صحیح پټ کړ تر څو وروسته له سره کولو بیا ښه کرسپي او کرپونکي جوړ شي.
همدا طریقه مې بیا دا ټول وزرونه په اوړو کې وپوښول. دا مې بیا څنګ ته کېښوده، ورپسې مې بیا د وریجو پخولو ته شروع وکړه. دا ځل مې غوښتل چې وریجې صافي جوړ کړم، نو دې کې مې اوبه او مالګه واچول او پرېښوده چې ښه صحیح جوش شي. ورپسې مې بیا وریجې هم پکې واچولې. وریجې مې هم بیا جوش کړې تر څو 80% نرمې شي. بیا مې منتو هم په منقل کېښوده. منتو مې یو ساعت مخکې تیار یخچال نه راویستې او د منتو په دیګ کې مې قطار ایښی و. اوس مې فقط د منقل ورپسې چالان کړ. تر څنګ مې کبابونه هم سره کړل، نو هم زمان دا ټول کارونه مې وکړ تر څو هر څه په وخت پخه شي. دا چې وریجې بیا دم ته هم ضرورت لري، نو ټول نه اول مې د هغې پخولو ته شروع وکړ. وریجې مې چاڼ کړ، دوباره یې دیګ کې مې واچولو، بیا مې د بورې مخلوط ورته جوړ کړ، دا مې پرې واچوه. د دې وریجو باره کې ما نه څو ځلې پوښتنې شوي دي چې د بورې مخلوط چې ورته جوړوئ نو بیا خوږې خو نه راځي، یا دا خوږې وریجې دي که نورمال. د بورې مخلوط فقط یو یا 2 قاشقې بورې نه جوړیږي، نو دې سره وریجې نه خوږیږي، دا فقط رنګ دپاره وي. همداسې نورمال وریجې پخیږي او دا ډول وریجې زما خپله ډېر خوښیږي نسبت د پښتنو. تاسو بېغمه کولی شئ دا وریجې پخې کړئ، دې سره خوږې نه راځي. د بورې مخلوط مې چې د وریجې په سر واچو، بیا د وریجې مسالې نه مې هم په سر واچو او داشکې مې په دم کېښوده. سپرینګ رول مې هم د مېلمنو راتګ نه مخکې تیار جوړ کړی و، یخدان کې و، نو دا مې هم بیا سره کړه. بیا نو د هر څه پاخه شو. اوس مې لوښي کې منظم کېښودلو ته شروع وکړه چې لوښی منظم جوړ کړم او ډوډۍ وباسم. د هر یو نه مې 2 لوښي جوړ کړ. وریجې، منتو، هر څه تیار شو. بیا مې هر څه په دسترخوان کېښودل او د ډوډۍ خوړلو وخت شو. د مېلمستیا ټول نه سخت کار ډوډۍ نه بعد دا ټول لوښي بیرته سنبالول دي. زه چې هر څومره ډوډۍ پخه کړم هېڅ قصه کې نه یم، خو دا لوښي ځای په ځای کول مې سخت بدې راځي. دا ځل خو یو غریبې مې راسره کومک وکړ، ظرفونه مو زر ومینځل او په ګاډه سره مو ځای په ځای کړل، نو ډېر زه هر څه سنبال شول. ایا ستاسو هم دا لوښي سنبالول بدې راځي که یوازې زه همداسې یم؟ همدې سره نو ګرانو دوستانو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې د دې ولاګ نه مو خوند اخیستی وي او خوښ شوي مو وي. تاسو ټول په الله سپارم، ښه وخت ولرئ. الله پامان.